لکه څنګه چې پوهیږئ دا د غنمو د ویلاګ یعنې د لونو برخې چې پکې ښیو دا دریم یو ویلاګ دی. د دې نه مخکې دوه ویلاګونه هم اپلوډ شوي دي. که هغه هم نه وي لیدلی کولی شئ چینل ته لاړ شئ او هغه وګورئ. نو په هغې کې د غنمو لو راغستل شوی دی او سره د ګېډیو تړل دي. نو په دې ویلاګ کې ترېشل درته ښایم. د دې نه مخکې ویلاګ کې هم ترېشل موږ کولو خو هغه د څه وجو د پاتې شو ځکه بارانونو غنم لامده کړي وو. نو یو ځل بیا هم خواره کړه. نو تېر ویلاګ کې مو غنم بېرته خواره کړه. نو اوس بیا غنم راټولوو ځکه 2 ورځې نمر ورکړو. دا دویمه ورځ د باران نشته دی. نو دا 2 ورځې نمر یې وخوړو. غنم وچ شوي دي انشاءالله. که باران نه وو نو بیا یې راټولوو. نمی هم تقریبا راټول کړي دي. دا نمی بیا راټولوو تر څو ترېشل یې وکړو. نو خلک هم لګیا دي ترېشل یې کوي ځکه د بارانونو امکان بیا دی. سبا او بل سبا بیا امکان شته چې باران وشي. نو خلک د غنمو څخه ځان بېغمه کوي. دا بیا زمونږ ډیرې دي. کله چې کار وکړو نو بیا راوځو دلته چای څښو. ډوډۍ هم همدلته خورو. دلته بیا ډېر یخ باد لګي. بغیر له پکو هم ډېره ښایسته هوا لګېږي. نو ښه ګزاره دلته کېږي. تکون خورا کول وروسته لاړو د ماما ترېشلو مو هغه سره هم ترېشل وکړو. نو سهار یو ځل بیا را روان شو د پټي په طرف. بیلچه هم را سره وه چې شوتل تږي شوي شوتل هم وکړو او سره په لاره بیا تر یو ترېشل شروع. دلته چې راورسېدو الوګان خلکو ایستي وو. الوګان یې راایستل. لکه الوګانو موسم هم دی. بیا هم کوم د شپې چې د باران د وجې کوم ترپلونه خواره کړي په ټوپ باندې هغه هم ترې رالرې کړه.